ملګرو په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ ملګرو ویډیو مس سکپ کوئ ویډیو ستاسو لپاره ده هغه څوک چې غواړي چې د ویډیو سایز کمپریس کړي او په ایچ ډي کوالټي کې سیو کړي نو ویډیو ستا لپاره ده تاسو ملګرو څنګه کولی شو چې د ویډیو سایز لنډ کړو او هماغه شی کوالټي هم خراب نشي او په ایچ ډي کوالټي کې پاتې شي 1 GB 2 GB سایز راکم کړئ سلګونه MB ته لکه د 1 GB سایز کولی شي چې 50 یا 100 MB ته راکم کړئ نو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو ویډیو شروع کېدو مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ ملګرو زموږ د یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ مننه راځو هر څه دمخه به تاسې یو اپلیکیشن د پلی سټور څخه ښکته کړئ چې د ویډیو کمپریسر په نامه دی نو هر کله چې تاسو دا ښکته کړه نو اوپن به کې چې کله مو اوپن کړه ملګرو نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي ملګرو راځو داسې انټرفیس ملګرو تاسو ته راشي راځئ دلته به په د امپورټ باندې کلیک واخلئ چې کله مو امپورټ باندې کلیک واخیسته ملګرو یو ویډیو به له ګالري څخه راواخلئ نو دغه د ملګرو ما ویډیو امپورټ کړل تاسو ته مختلفې اپشنې دلته درکړي دي تاسو کولی شئ کسټم هم ویډیو سیف کړئ مطلب تاسو سایز خپله جوړ کړئ خو نو زه راځم دلته چې تاسو ویډیو سره کم سایز کې وي نو هماغه به تاسو ورته انتخاب کړئ زه راځم زما ویډیو چې دی لارج فایل دی غواړم هائی کوالټي یې څنګه کړم کمپریس کړم راځم 1080 پر 1900 کې لارج فایل باندې کلیک واخلئ دلته او بیا بلته واچ اډ باندې کلیک واخلئ ملګرو زه راځم تاسو باید انټرنیټ سره کنیکټ ورسئ زه راځم انټرنیټ سره ځان کنیکټ کوم نو ملګرو زه له انټرنیټ سره کنیکټ شوم نو راځم لارج فایل هائی کوالټي نو دلته واچ اډ باندې به کلیک واخلئ ملګرو تاسو ته به یو څه اعلانات راسي نو لږ به ورته انتظار وکړئ اعلانات ته به زړه نه تنګوئ تر څو اعلانات تیر شي نو او ویډیو سایز مو کمپریس شي نو ملګرو زه ویډیو دروم تر څو اعلانات تیر شي ملګرو ښه راغلاست اعلانات ختم شو نو راځئ نیکسټ باندې بل کلیک واخلئ ګوره دا ملګرو ما په نیکسټ باندې کلیک واخیسته نو دلته به بیا په سټارټ باندې کلیک واخلئ دلته به نور ګوتې نه وهئ ملګرو که ډیلیټ اډیو تاسې غواړئ غږ دې ختم کړئ د ویډیو نه نو اډیو باندې به کلیک واخلئ چې نور هم سیس کوچ نه سي زه هم نه چې غږ نه ډیلیټ کوم ترې نو اوریجنل حساب کوم راځم سټارټ باندې بل کلیک واخلم د ښي اړخ لاندې سټارټ چې کله کلیک واخلم ملګرو کمپریشن به سټارټ شي نو دې ته زه ملګرو یو څه ویډیو سکپ کوم نو چې دا کله کمپریس شو بیا راګرځو نو دغه د ملګرو پروسس کوم وخت خلاص شو نو ویډیو سایز تاسو خپله کتلی شئ چې 340 MB نه زما دا ویډیو 119.25 MB ته راښکته کړه نو ما هغه هائی کوالټي پکې ټاکلو ملګرو تاسو کولی شئ هغه میډیم فایل ان هائی کوالټي انتخاب کړئ نو سایز به دې نه هم کوچنی شي نو تاسو خپل عملي وکړه ملګرو ګورئ سایز ډېر کوچنی کړی دی او کوالټي کې هېڅ تغیر نه دی راغلی نو تاسو خپله کتلی شئ ملګرو